اسلامي امارت په کابل کې پر کتابونو بندیز ولګاوه او دا لړۍ به ولایتونو ته هم وغځول شي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. دا په داسې مهال کې ده چې د اسلامي امارت د استخباراتو ریاست تیر کال په کابل او ولایتونو کې د شاوخوا 100 کتابونو پر پیر، پلور او بیا چاپ بندیز لګولی و او ځینې یې له بازارونو څخه راټول کړي هم دي. دا چې اوس مهال د کومو کتابونو په پلور، پیر او په بیا چاپ بندیز لګول شوی، د اسلامي امارت د رسنیو او کلتور وزارت چارواکو څه نه دي ویلي. خو تیر کال بیا وزیرستان د مقاومت وروستی تمځای پاکستان د ګړنګ پر غاړه 2 پیړۍ په افغانستان کې د بهرنیانو مداخله، له طالبانو وروسته دولت جوړونه، جنگ اشباع، شیعیان افغانستان گروه ها و گرفتاری ها، نقش پاکستان در تراجدی خونین افغانستان او د مولانا وحید الدین خان ټول کتابونه منع شوي وو. د یادولو وړ ده چې د روان کال په وږي میاشت کې د اسلامي امارت د پوهنې وزیر حبیب الله اغا هم د کابل او نورو ولایتونو د پوهنې مشرانو ته امر وکړ چې د ټولو زده کړیزو بنسټونو کتابونه وڅاري. دغه چارواکي ټینګار کړی و هغه کتابونه چې له حنفي فقه خلاف دي باید راټول شي. د اسلامي امارت د رسنیو او کلتور وزارت څه موده مخکې د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د حکم پر بنسټ د کتابونو د ارزولو په موخه یوه کمیټه هم جوړه کړې. چارواکي ټینګار کوي چې د دوی په اړه او همداسې نور لیکل شوي کتابونه باید د دې کمیټې له ارزولو وروسته چاپ او له منځه یوړل شي. یو شمېر لیکوالانو او هیوادوالو په وار سره د اسلامي امارت په ورته کړنو نیوکې کړي او ویلي دي که څه هم پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته د کتاب لوستلو دود کمرنګه شوی دی، خو د اسلامي امارت په دغو بندیزونو سره به په هیواد کې د کتاب لوستلو هڅوب یا کلتور په بشپړه توګه له منځه لاړ شي. د اسلامي امارت د رسنیو او کلتور وزارت د خپرونو چارو مرستیال او د باختر خبري رسنۍ مشر ضیاء الحق حقمل وایي چې یادې ډلې په کابل کې 400 سرلیکه کتابونه منع اعلان کړي او دغه لړۍ به ولایتونو ته هم وغځول شي. د نوموړي په وینا یاد شمیر کتابونه له افغاني او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې وو. ښاغلي حقمل دغه خبرې د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د لړم پر 2مه د اسلامي امارت د رسنیو او کلتور وزارت په یوې غونډه کې کړې او ډیره کړې ده چې د منع شویو کتابونو پر ځای قرآن کریم، تفسیرونه او داسې نور کتابونه ورکړل شوي.